بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. د یو اتکلن ماشوم مور مړه شوه. پلار یې بل واده وکړ. څه موده چې تیره شوه نو پلار یې له خپل ماشوم نه پوښتنه وکړه چې ستا لومړنی مور ښه وه که دا اوسنی؟ ماشوم په معصومه ژبه ځواب ورکړ اوسنی مور مې ښه ده، زما لومړنی مور دروغجنه وه. پلار یې په حیرانۍ پوښتنه وکړه هغه څنګه؟ ماشوم په خواره خوله وویل کله چې هغه ژوندی وه نو ما به لوبې کولې، شوخي او ورانې به مې کوو. دې به تل راته ویل چې که ورانې وکړې نو ډوډۍ نه درکوم، خو کله به چې د ډوډۍ وخت شو تر ټولو مخکې به یې زما لاسونه پرېمینځل او ډوډۍ ته به یې کښېنولم. دا اوسنۍ مور مې هسې نه ده. تېره ورځ ما ورانې وکړ نو دې راته وویل چې ورانې مه کوه که نه نو بیا ډوډۍ نه درکوم، خو ما یې خبرې ته غوږ کېنښود. له پرونه مې څه نه دي خوړلي. دا مور مې هیڅ دروغ نه وایي. دوستانو، درد وي. الله تعالی جل جلاله دې هیڅوک هم بې موره او بې پلاره نه کړي. که دا قصه مو خوښه شوې وي نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د ګونګرو نشان هم ووهئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو سره تاسو ته خبر درکړل شي او تاسو ترې خوند او ګټه واخلئ.